د یو کس خبره نه ده، دا د کلي او د ولس خبره نه ده. خبره په خبرو کې جوړیږي، دا د زور او د قص خبره نه ده. خبره چې د کور نه په کور ختمه وه، دا د تاڼې او د پولیس خبره نه ده. په هر کور کې کشالي دي څه چل وکړو، دا د تیرو او د مجلس خبره نه ده. هر یو لیچې دی او هر یو پوټي دی، هر خواته مشکلات دی، د یو کس خبره نه ده. نټونه د ژوندون بلې کوټواله واسطه شوي دي، دا اوس د پلاس او د پیچکس خبره نه ده. دا قصه شوه راته ګرانه، دا څه وشو دا څه کېږي، و زما خوږه جانانه دا څه وشو دا څه کېږي. ما خو وخت له غېږه ورکړه او وخت زما نه منډه وکړه. ما خو وخت له غېږه ورکړه او وخت زما نه منډه وکړه. نو په څوک مومه د چا نه، دا څه وشو دا څه کېږي، و زما خوږه جانانه دا څه وشو دا څه کېږي. شابه لوښي لرګي تړه چې د دې کلي تښتو، شابه لوښي لرګي تړه چې د دې کلي نه تښتو. دا ویمه وه د بېګانه، دا څه وشو دا څه کېږي، و زما خوږه جانانه دا څه وشو دا څه کېږي. نن په دې خونړي چم کې محافظ هم محفوظ نه دی، نن په دې خونړي چم کې محافظ هم محفوظ نه دی. هر سړی دی سرګردانه، دا څه وشو دا څه کېږي، و زما خوږه جانانه دا څه وشو دا څه کېږي. وایي شابه لاس رانه چاپېر کا، شوم په سترګو مې نن خړه. شابه لاس رانه چاپېر کا، شم په سترګو مې نن خړه. راغورځېږمه بېځانه، دا څه وشو دا څه کېږي، و زما خوږه جانانه دا څه وشو دا څه کېږي. او د حاجي بر کوټوال که د برداشت ماده شوه ختمه، د حاجي بر کوټوال که د برداشت ماده شوه ختمه، نو بیا ګیله مه کوئ زمانه چې دا څه وشو دا څه کېږي، و زما خوږه جانانه او دا څه وشو دا څه کېږي. وی په هره محکمه د افسرانو ضلالت دی، دا څنګه حکومت دی. په هره محکمه د افسرانو ضلالت دی، دا څنګه حکومت دی. یو بېروزګاري بل خوا ګراني د مصیبت دی، دا څنګه حکومت دی. ډاکې دي د ماکې هر طرف ته ګڼکپۍ شولې، مشر کشر نشته خو بس لوبې د روپۍ شولې. نو دا د پاکستان د لیډرانو برکت دی، دا څنګه حکومت دی. وایي ختمې مزدورۍ شوې اوس د چړ کونډۍ ته کېناستو، خپلې اوبه بند شوې اوس د سوال ټانکۍ ته کېناستو. ختمې مزدورۍ شوې اوس د چړ کونډۍ ته کېناستو او خپلې اوبه بند شوې اوس د سوال ټانکۍ ته کېناستو. نو بند شوی نن په موږ باندې د پاک الله رحمت دی. مړه دا څنګه حکومت دی. زمونږ په دې وطن باندې چې کوم یو مشر راشي، دا د خر بچی هم په دې خپل قوم رالګیا شي. زمونږ په دې وطن باندې چې کوم یو مشر راشي، دا د خر بچی هم په دې خپل قوم رالګیا شي. په ټوله دنیا خیر دی خو په موږ باندې قیامت دی. دا څنګه حکومت دی. و یو خوا خیرخواهي ده، خوشنصیبو پورې غوټه شي مراعات. یو خوا خیرخواهي ده، خوشنصیبو پورې غوټه شي، بل خوا مهنګایي ده، په غریبو پورې غوټه شي. نو بل شرم ته یې ګوره، هر یو کار یې د نسبت دی. او دا څنګه حکومت دی. و هېڅ ویلی نه شمه، بابا راته کارېږي او پیشو ته پشې مه وایه، نرغوټ مه راولېږي.
هیڅ ویلې نشم بابا راته کاریږي پیشو ته پشي مه وایه نه غوټ مه راولېږي نو حاجي بري کوټواله خاموشۍ کې د عزت دی او دا څنګه حکومت دی وایي په زوره ځکه نه یم که اوس بیا رانه خفه شي او کافر اشنا زما دی په خندا رانه خفه شي او کوشش که مې وي دا چې نشب کوک په کڼاوه خو بیا هم که خفه نه شي خامخا رانه خفه شي نو دا ما کې څه چل نشته ټول اثر د کرنسو دی ابۍ کړه دا کومه جو بابا رانه خفه شي وای دا ما کې څه چل نشته ټول اثر د کرنسو دی ابۍ کړه دا کومه جو بابا رانه خفه شي او کدا نور څوک خفه کېږي نو دا سره خفه کېږي کدا نور څوک خفه کېږي نو دا سره خفه کېږي بې حده زه خفه شم چې دا رانه خفه شي او عجبه مسله ده په غضب د خدای اخته یم که نن یې رضا کوم چې سبا رانه خفه شي عجبه مسله ده په غضب د خدای اخته یم که نن یې رضا کوم چې سبا رانه خفه شي نو دا نور عالم لا څه کوي چې د خپل زړه ته حیران یم چې کله کله دی پکې جدا رانه خفه شي دا نور عالم لا څه کوي چې د خپل زړه ته حیران یم چې کله کله دی پکې جدا رانه خفه شي نو دا خو مسلې دي دنیایي باندې کوټواله او الله دې نه کړي داسې چې الله رانه خفه شي او بس که ما څه ټیکه هم دا غوښتې وایي زه راځه خو دلته یاره ځان ساته څوک دې خوږ نه کړي په لاره ځان ساته او دلته ګډه لمبولو کې سر وکړي پوهېږې پې که نه دلته ګډه کې لمبولو کې سر وخوري ځکه وایم چې هوښیاره ځان ساته او موږ ټول دلته ګناه په ګناه ایږو موږ ټول دلته ګناه په ګناه ایږو متقي او پرهیزګاره ځان ساته او چې وایي راکړه او سبا به یې درله درکړم نو د داسې قرضداره ځان ساته چې وایي راکړه او سبا به یې درله درکړم نو د داسې قرضداره ځان ساته چې وایي راکړه او سبا به یې درله درکړم او سبا به یې درله درکړم نو د داسې قرضداره ځان ساته او چې وایي په سل او بیا په لسې درله درکړي چې وایي په سل او بیا په لسې درله درکړي نو د داسې دوکانداره ځان ساته او خیال کوه چې د ملوکو په تول نشي لرې مزه د غټ ښاره ځان ساته نو بلې کوټوال وایي اشنا نصیب دې خپل دی مور دې ښه ده خو د پلاره ځان ساته بس